ډالر یې شوي چا بنگله یې شوي د قرآن سره مینه لري که د دې سره مینه لري دا څومره غټ ظلم دی دا څومره ځوانان چې په فیسبوک کې یا په بل یو سوشل میډیا کې داسې پوسټ کوي که د قرآن سره مینه لري لایک که د قرآن سره مینه لري شیر که د الله سره مینه لري لایک که د الله سره مینه لري شیر چا بیا قرآن په یو سیټ کې شي د موسیقي بل شی په بل سیټ کې شي چې کوم شي سره مینه لري چا ډالر یې شي چا بنگله یې شي د قرآن سره مینه لري که د دې سره مینه لري دا څومره غټ ظلم دی دا څومره جهالت دی ودې ته لایک ورکول جرم دی ودې ته لایک ورکول کمنټ ورکول شرول جرم بعضې وایي زه تا ته قسم در کوم په الله دې قسم دا ما اړوه شعر که په قرآن دې قسم دا ما اړوه شعر که دا اوس څنګه خلک دي دا اوس څنګه سوچ و فکر لري د خپل یو لیک دپاره د خپل یو کمنټ او د شعر دپاره ته داسې خلک په امتحان کې اچوي بعض خو بیا وایي دا شعر که دونې کسانو ته شعر که داسې خوشحالي به دله راسي که دې نه که شعر داسې به سي داسې به سي داسې به سي ور عزتمنو مسلمان د هر شي څه زیات د قرآن سره مینه لري د هر شي څه زیات د الله سره مینه لري دا رقم خبرې کول داسې پوسټونه کول دا یو غټ جرم دا یو غټ ظلم دی د ځان سره هم کې د بل مسلمان سره هغه په امتحان کې اچي چې اوس نو زه څه چم و داسې کسانو ته لایک ورکول جرم دی څه درته وایم داسې کسانو شی شرول داسې کسان سپورټول و دې ته د دې حوصله افزایي کول دا جرم که هر چا مخ نه دی شی رالی مه کمنټ پر کوه مه لایک ورکوه مه شیروه مسلمان باید عملي ژوند وکړي د قرآن سره عملي ژوند قرآن تلاوت به کړی نه دی به وایي داسې دا الله ذکر به کړی نه دی دې ته لیک ورکړه دا د لیکو د دې او دغه ضرورت نشته عملي ژوند باید مسلمان برابر نو دغه کسان چې داسې کارونه کوي یا داسې خوب لیدلی دي یا داسې سوي دي یا داسې دا یو شی مشروي مه دا یو شی ته لیک ورکوئ مه دا سپورټوئ